نو راځو د خیر سره تیر کلاس کې زمونږ د سیټینګ چې کومه برخه وه هغه پای ته ورسېده او اوس به د خیر سره کنټرول پینل ته داخلېږو او کنټرول پینل کې زموږ ډېر پاتې کېدل نشته ځکه کوم شیان چې هلته موجود دي هغه تقریبا 80% ټول موږ ووینو او بس تاسو سره نظر نه تېرو د کنټرول پینل د خلاصولو طریقه داسې ده چې تاسې به راشئ د سټارټ او تاسو لیکئ کنټرول چې کله کنټرول لیکئ نو تاسو به راشئ کنټرول پینل او چې کله پر دې کلیک کړئ نو تاسو یو وینډو خلاصېږي او په دې وینډو کې تاسو د اپلیکیشنز موجود دي او یا تاسو داسې کولی شئ په سټارټ باندې را کلیک کړئ راشئ رن ته سرچ کنه باندې ریډ په کلیک کړئ رن ته به راشئ او یا د دې وینډو د خلاصولو لپاره به تاسو وینډو بټن نیسئ آر به واخلئ نو تاسو به رن راشي کنټرول به ولیکئ نو تاسو به کنټرول پینل خلاص شي کنټرول پینل کې موږ سره ډېر شیان دي زه تاسو ته مهم وایم اډمنسټریټیو ټولز تاسو نه پکارېږي اپلای چې دا هم تاسو نه پکارېږي څه لپاره د هغه به تاسو ته ووایم موږ چې کله کمپیوټر ته ځینې شیان وصلوو لکه ریموویبل ډسک وصلوو یا کیمرا سټوریج وصلوو یا ډي وي ډیز ورکوو کمپیوټر ته یا بلورایز ډسک ورکوو سی ډي مطلب کوم شیان چې موږ کمپیوټر سره وصلوو نو بای ډیفالټ باید څه کار وشي نو دا هغه لپاره تاسو ته ورته ویلی شئ چې باید څه کار وشي نو ګوره ریموویبل ډسک چې زموږ ورکوو کمپیوټر ته نو ډیفالټ څه ده ډیفالټ بای ډیفالټ چې څه وي دویم څه وکړه اوپن فولډر ټو ویو فایل ایکسپلورر مطلب دا چې کله زه یوزر ورکوم نو بیا څه کوه خلاصوئ نو دلته انتخابولی شي یا زه وایم چې مثال توګه اسک مې ایوریټایم ما نه پوښتنه کوه هر وخت چې څه باید زه وکړم صحیح ده یا زه وکړم چې نه داسې کار وکړه چې کنفیګر سټوریج سیټنګ یې جوړ کړه نو دا رقم خو موږ وایو چې نه بای ډیفالټ کله ټیګ نو اپشن کو نو مطلب دا چې هیڅ کار مه کوه بس پرېږده زه پوه شوم زما کار پوه شه نو دا موږ سره دې لپاره دی همدغسې ها بیا که چېرته یو اس بي ته ورکې نو په دې یو اس بي کې کیدای شي پکچرز وي ویډیوز وي میوزیکس وي او مکس کنټینټ وي دې سره باید بیا څه وشي نو ته ورته ویلی شي مطلب که چېرته پکچر وي نو دا به ټیک مارک ډیز نه آن کې او را به شي که چېرته پکچر وي نو پکچر به څه کې امپورټ پکچر اینډ ویډیوز پکچر او عکسونه چې امپورټ کړل کمپیوټر ته راوړل یا چې د ټیګ اپشن مطلب سم کو اوپن فولډر ټو ویو د فایل ایکسپلورر مطلب فولډر پاتې فایلونو وګورو دا موضوعات دي مثال ویډیو سره بس سوشي پلay ګوره دې سره پلay کا ویډیو چې ته ویډیو پکې نو دې سره پلay کا نو چې کله دا فلش ورکړي نو د فلش کې ویډیو ډایرکټ پچې کېږي پلay کېږي یا مثال پلay ویډیو فایل بټوین سی نو دې ځن تاسو پورې دا شان انتخاب یو دا دومره تاسو لپاره مهم نه دی او نه دا دومره استعمالېږي بس یوز to play for media was the application. دې وروسته بیا موږ سره بیک اپ اینډ ریسټور دی وینډوز 7 سره دا وو او اوس همال د بیک اپ موږ سره شته خو دا دومره موږ نه استعمالو بیک اپ مطلب دا چې موږ وینډوز نه بیک اپ اخلو نو زموږ نه سني چې موږ نه بیک اپ والو دی نه مهمه موضوع پکې بټ لاکر دی بټ لاکر نه مطلب دا چې تاسو غواړئ کوم ډرایو لاک کې پاسورډ ورکړئ نو تاسو بس کلیک کړئ بټ لاکر ډرایو انکریپشن باندې به تاسو کلیک کړئ چې کله کلیک کړئ تاسو ټول هغه ډرایوونه راځي چې کومې تاسو کولای شئ بټ لاکر آن کړئ نو دې کې هم آن کولی شي دې کې هم آن کولی شي دې کې مثال زه غواړم دې کې آن کړم نو په دې باندې کلیک کړه او ترن آن بټ لاکر باندې ورچې کړئ کلیک بیک کړئ تاسو دغه یو وینډو خلاصېږي یوز د پاسورډ ټو انلاک باندې به کلیک کړئ او پاسورډ ورکړئ مثال خبرې ما پاسورډ ورکړو همدغه پاسورډ به لاندې هم ورکړئ نو ما لاندې هم دا پاسورډ ورکړو او بیا به راشئ نیکسټ باندې به کلیک کړئ چې کله پر نیکسټ کلیک نو تاسو ته وایي چې موږ به داسې وکړو تاسو لاک کړو لرې کېدای شي تا نه دا پاسورډ یاد ووځي نو دا به تاسو د یو اس بي څنګه خلاصوي د هغه لپاره موږ تاسو یو کی درکوو نو هغه کی باندې بیا خلاصولی شي خو هغه کی چې زه تاسو درکوم ته هغه کی سره څه کول غواړئ نو څو اپشن دي سیف یور مایکروسافټ اکاونټ زه غواړم په خپل مایکروسافټ اکاونټ کې سیف کړم دویم سیف ټو یو اس بي پلس زه غواړم په یو اس بي کې سیف کړم دلته بیا موږ سره سیف ټو فایل زه غواړم یو فایل کې سیف کړم او سیف ټو پرنټ ریکوایرډ کولی کې غواړم پرنټ کړم دا سره نو دویم چې غواړم دا فایل سیف کړم نو په دې کلیک کوم چېرته سیف کړم مثال ډیسکټاپ په سر سیف کوم سیف یې کړو تاسو به ډیسکټاپ په سر دا شی سیف کړي بیا به یې مکس کړي نو موږ ته به اپشن راکړي موږ ته وایي چې ها کوم اپشن ته دا لاک کول غواړي encrypt use disk space only first set and disk for new PCs and drives نو دا به هغه وخت انتخابوي چې کله تاسو ډرایو کې یو شی نه وي نوی وي بس دا به استعمالوي او که چېرته تاسو ډیټا موجود دي نور موضوعات دي بیا تاسو دویم اپشن انتخابوي دا به سلو وي خو ښه کار به کوي که دا تیز دی خو د ډیټا نه نو زه کې مشکل دي نو دا چې انتخاب کو نیکسټ به کې او چې کله د نیکسټ کو نو په دې کې به تاسو کومې اپشن اندر لومړنی اپشن انتخاب کې مشکل نشته او بیا به نیکسټ کله نیکسټ نو تاسو انکرپشن بشي کېږي شروع کېږي خو تکرار کې ډیټا نه زر کېږي او که ډرایو کې ډیټا وو نو بیا به تاسو نه ټایم اخلي بس دا بیا روان وي
نو چې کله هم انکرپشن لګوي نو تاسو به څه کوئ مخکې د دې چې ډیټا واچوئ تاسو به ډرایو انکرپټډ کړئ او بیا پکې ډیټا ور واچوئ خو دا یاد ساتئ چې کله تاسو ډرایو انکرپټ کړو چې د یاده مو نه وځي کوډ کم د یاده وته بیا تاسو دا ریکور فایل هم لیکل د ګور ما سیټ کړی دی دې کې دغسې کوډ وي او په دې کوډ باندې تاسو کولی شئ دا خلاص کړئ یا په دې کوډ یا په دې کوډ نو که چېرته دا کوډ هم در سره نو بیا هغه ډرایو نه خلاصېږي بیا مجبوري هغه څه کړئ فارمټ کړئ صحیح شو نو دا موږ د انکرپشن خبره ده بیا لکه چې تاسو خپل کمپیوټر کې کوم عملي به درته وکړم مشکل نشته نو دا موږ د انکرپشن خبره ده اوس انکرپشن کې موږ ټول راغلي دي چې آن کا کنه ترن آن لیکل دی دا کړه آن کړي بیا تاسو کې درته لیکل ترن آف دا ترن آف کې بیا پاسورډ کې به د شکی ترن آف کې نو دا د بیتلاکر خبره شو بیتلاکر نو ته کلر منیجمنت دی نو کلر منیجمنت کې هم موږ سره ډیر نشته موږ مخکې چې کوم کار کړی دی یو چې کوم کلر باندې سکیم لوسته چې مطلب ګراس کېر ته واړو نور موضوع هغه شیان نو دلته هم هغه لږ کلر منیجمنت سیستم دی او په دې ځای کې به تاسو ته هم کوته نو چې څنګه تاسو کمپیوټر خپل سیټ اپ د تیار تاسو ترتیب کړئ کریډینشیل منیجر کې هم څه خاص نشته تاسو لپاره تاسو پکې کار وکړئ دا غنه علاوه تاسو چې ډیټ ان ټایم کې د تاسو کار شته تاسو خپل کمپیوټر ډیټ ان ټایم ترتیبول غواړئ منظم کول غواړئ تاسو دینه استفاده کولای شئ په دې کې لومړی کار مو چینج ډیټ ان ټایم د چې کله په دې کلیک کې تاسو کولای شئ ډیټ او ټایم دواړه اپډیټ کړئ مثلا راځم او ټایم چې میاشت ورځ یا تاریخ بدلوم تاسو کولای شئ دې نه بدل کړئ مثال کال بدلوم بیا کلیک کوم چې کال بدلوم بس کې کوم چې سمای انتخاب کړئ هغه بل د سره اپډیټ کیږي او سات بدل نو دې تاسو کولای شئ بدل کړئ دنه اگر تاسو ټایم زون دی نو کله هم چې تاسو ټایم انډیټ ته تبع خپل ټایم زون وګورئ چې هغه کابل انتخاب وي کنيوي انتخاب وکړئ نو وخت لږ دی دې تاسو کولای شئ ټایم زون ځان ته انتخاب کړئ تاسو سره دا ټایم انډیټ خبره ده په دې کې نو څه نشته اډیشنل کلاس کې څه خاص نشته تاسو په پوښیو انټرنیټ ټایم کې هم څه نشته او سره وخت کله تاسو ټایم جوړ نه نو تاسو کمپیوټر کې انټرنیټ هم کار نه کوي نو دا به تاسو پر ټایم ساتي ډیفالت پروګرام ته تاسو ویل هغه پروګرامونه چې موږ غواړو ډیفالت کې وساتو مثال ساوند بیک په کوم پروګرام کې خلاص شي یا نور پروګرامونه تاسو خلاصيږي نو دا تاسو ته ویلو چې مطلب نو ایچ ټي ام ایل فایلونه بیک کوم یو سره خلاصي ویډیوګانې کوم یو سره خلاصي نور موضوعات نو تاسو سره ډیفالت پروګرامز دی او په دې کې هم نو تاسو لپاره خاص موضوع نشته ډیوایس منیجر یو ځای دی چې تاسو مکمل ستاسو د ډیوایس ریلیټډ معلومات درکول کیږي چې تاسو کمپیوټر سره څه شیان کنیکټډ دي او د کوم ډرایور د انسټال یو د کوم انسټال نه دي کمپیوټر ته چې هر یو ډیوایس وصلوي نو هغه سره باندې تاسو ډرایور انسټال شي ډرایور انسټال نه تاسو هغه شي کار نه کوي نو هغه د تاسو دلته کتل شي اوس په هغه ټول ډرایور انسټال د مشکل شي چې انسټال وي دا هغه مخ د ایکسکلیمیشن مارک وي او یا هغه زیاده رامه وي نو بیا تاسو وی چې دا انسټال چې کله انسټال کړئ دا تاسو کار کول شروع کړئ او تاسو د سیم کولای شئ چې ان انسټال هم کړئ مثال دا یو شرط دا موږ کیبورډ دی کچې د راشم او په دې راځي کلیک کوم دا ان انسټال کما نو زموږ دا کیبورډ به کار کول فری دي نو څو به دې انسټال نو دا دې نه کولای شي دې نه کولای شي اپډیټ ډرایور اندر هم کولای شي تاسو په دې کلیک کړئ نو سټارټ اتوماتیکلی په ډرایور باندې کلیک کا نو تاسو سرچ کې نو ماته وی چې د پس ډرایور په یو ډیوایس already انسټال نو دا مخکې نشي دی انسټال دي همدغه سي ماوس څخه تاسو راشي د ماوس ډسیبل کول غواړم یا د ټول باندې کولای شم ګوره که راشي تاسو ډسیبل کوم نو بیا ما سره ماوس کار نه کوي یا کې ریموو کوم هم د سر کار نه کوي دا چې مکمل ډیوایس منیجر دی دا تاسو وګورئ چې تو ګوره چې تاسو کمپیوټر ډرایور انسټال کړئ نو تاسو راشي ډیوایس منیجر تا او ډیوایس منیجر کې به وګورئ چې دا کوډ په دې شکل دی کله کوم یو مخ ته کوم مارک موجود دی او د بل د خلاصولو طریقې دا څه ده چې تاسو راځي په دې باندې کلیک کوئ او تاسو راشي منیج تا او منیج ول راشي ډیوایس منیجر تا نو دې نه هم تاسو کولای شئ ډیوایس منیجر ته راشي نو دا موږ سره په کنټرول پینل کې د ډیوایس منیجر خبره ده ډیوایس اند پرنټر زموږه موضوع چې کوم کمپیوټر سره تاسو پروګرام کنیکټډ وي مثال کمپیوټر ته بل تلویزیون سره کنیکټډ وي یا موشکیان وي یا موبایل وي کوم ایکسټرنل ډیوایس چې دې سره کنیکټ شوی د هغه تاسو لست درکړي او تاسو نور هم دې نه اډ ا ډیوایس باندې کلیک کولای شئ چې نور هم اډ کې خدای دې رقم تاسو نه کوو لکه چې موږ دلته کلیک کوو اگر ته بلوتوث نو تاسو ماته کا خپل بلوتوث لاري او د لاري کې په لار چې ډایرکټ ورته خپل کړی کیږي او زیاتره چې خپل ډرایور د چې ډرایور نه ساتي نو خپل تاسو راځي لکه دا پرنټر باندې ساتي دلته موږ راغلي دي د ډرایور چې تاسو دا کار دلته نه کوي نو ډیوایس پرنټر اینڈ ډیوایس مطلب چې کوم شي تاسو کمپیوټر کې انسټال دي ای د اکسس سنټر کوم غال تم دوسته دي ولې کې موږ خاص نو څه ها د تبعشه دا نریټور دی هغه خبرې کوي او د نه علاوه پدې کې کوم مهم موضوعات هغه موږ غلطه دوسته
یو په دې کې انسکرین کیبورډ دا نو مهم شیان دي په دې کې چې تاسو ته وایم موبایل ګورم بیا هم که شي تاسو ته وایم موبایل د ماوس او کیبورډ بس د دې کې ان شاء الله شي نشته باقي چې کوم سیټ اپ هغه تاسو ته تبیلې ده سیټ اپ تاسو راشي او په دې کې ایز ان اکسس راشي نو تاسو ته دا موضوع ټول ویډیو هغه شیان یو دومره مهم دي کوم شیان چې زه سکیپ کوم هغه به تاسو ټول مکه کار نه راځي هغه خلاص کړئ فولډر اپشن کې ډیر کار دی دا بل خیر سره چې بل کلاس کې وایو او فایل هیستوري کې تاسو څه کار نشته او فایل کې تاسو کمپیوټر کې څومره فانټونه انسټال یا ټول تاسو سره دلته شو کیږي په دې ځای کې څومره فانټونه په پیژنې کړه د خط لپاره کوم سټایلونه او دغه استعمالوي هغه ټول دلته انسټال وي کوم یو لري کنه په زما کمپیوټر کې وسو ته 500 فانټ استعمال انسټال وي د کوم یو لري کنه رائټ کلیک یو کو دی دی کا او د کوم یو انسټالینو په فایل باندې رائټ کلیک کوو بیا انسټالونو د خپلتا انسټالیږي نو دا د فانټس خبره شوه انډیکس اپشنز کې هم تاسو نشته نو سبا ته بل خیر سره فولډر اپشن وایو او باقي چې موږ سره کوم پاتې کنټرول څنګه چې دا ټول شیان پاتې کیږي لکه دا پاتې دی دا د شیان نو وایو ځکه دا زموږ دی پکار نو سبا ته بل خیر زموږ کنټرول پینل پاسي او ځینې اپلیکیشن دی هغه ته ما ته تری کلاس کې او زموږ کومینډو بل خیر سره خلاص شي تاسو په خپل بیا بل سره ګورو خیر تر هغه څه په